دا ورور وی چې آیا هر انسان چې مړ کېږي نو دی ملایک کینی د رحمت یا د عذاب او دی ورسره خبرې کوي او کنه او هغوی سره خبرې کوي او کنه الجواب بالله التوفیق غدا کله چې نیک انسان مړ کېږي نو د رحمت ملائک الله سبحانه وتعالی په ده پسې رالیږي چې زیری ورله ورکړي او چې کله بد عمله جهنمي انسان مړ کېږي او کافر او مشرک مړ کېږي الله سبحانه وتعالی په ده پسې ملائک د عذاب رالیږي چې دله زیری د جهنم ورکړي او دا ملائک ښکاري په دغه ټیم کې دغه سړي ته په چا باندې چې ځنکدن دی په قرآن کې الله دا خبره کړې ده یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین یوم یرون الملائکه دوی به ویني ملائکې زیری به نه وي د دوی لپاره دا د مرګ هغه وخت الله یادوي دا شان الله ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه يضربون وجوههم وادبارهم الله وجه ساتر او باسي د کافرانو نه دا مخونه ولا وهي دا ملاګانې ولا وهي وبل ذكر الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون خبر وتم کې وهو سريسا نن بستا پته ولګي نیکانو خلقو بارک الله وي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه د مرګ په وخت کې به ملائکه راځي الا تخافوا ولا تحزنوا مه یریږئ مه غمجنه کېږئ په تېر شوي ژوند پسې مه غمجنه کېږئ او روان ژوند باندې مه یریږئ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون تاسو له موږ زیری درکړو د هغه جنت چې تاسو به د هغې لپاره عمل کوئ حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د برا بن عازب اوږد حدیث شیخ الباني په صحیح الجامع کې راوړی خو صرف دغه یو ټوټه دي تاسو ته بیانوم کوم چې زموږ مقصد دی رسول صلی الله علیه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره مؤمن چې کله د دنیا نه سفر ختمیږي او د آخرت په سفر باندې وځي او دا ساتي دا موږ ټول باندې راځي مؤمن چې کله د دنیا سفر ختمیږي او د آخرت په سفر وځي نزل الیه ملائکه من السماء د اسمان نه بس الله ملائک راولیږي بیض الوجوه تک سپین مخونه کأن وجوههم الشمس مخونه یې داسې پړقېږي لکه نور چې معهم کفن من اکفان الجنه د جنت د ځان سره کفنونه هم راوړي وحنوط من حنوط الجنه د جنت د ځان سره خوشبیان هم راوړي حتى يجلسوا منه مد البصر خوا کې ورته کښېني ثم يجيء ملك الموت بیا ملک الموت راشي کوم چې مشر حتى يجلسوا عند رأسه سر بخوا کې ورته هغه مشر کښېني بیا ورته ايتها النفس الطيبه پاک روحه پاک سا اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان روزه د الله بخاني طرف ته د الله د رضا طرف ته یو روایت کې راځي چې تا له موږ زیری درکوو بروح وريحان د خوشحالو او د سکون ژوند د دې زیری درکوو رب راض غیر غضبان د دې رب سره د ملاقات ته چې هغه ته نه راځي وان العبد الكافر او کافر او جهنمي چې کله مړ کېږي نزل الیه من السماء ملائکه سود الوجوه داسې ملائک راکوزي مخونه یې تک تور خوا کې ورسره کښېني او ورته وایي ایتها النفس الخبیثه دا ملک الموت ورته وایي اخرجي الى سخط من الله وغضب روزه د الله غضب ستا انتظار کوي عذاب ستا انتظار کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم چې د سا بیا په دې جسم کې پټېږي یو ځای ته تښتي بل ځای ته تښتي هغوی چې راکاږي امام ابن القیم رحمه الله وایي ملائک راکوزېږي په دغه ټیم کې په کوم ټیم کې چې په انسان باندې څه ځنکدنې او د هغه په خوا کې کښېني او دی ییني او هغوی د ده په خوا کې خبرې کوي او دی اوري او کفنونه یې د ځان سره راوړي یا د جنت نه یا د جهنم نه او په دغه ټیم کې چې څوک دعا غواړي دا ملائک پې امین وایي دا په حدیث کې ثابت ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې وایي د جاهلیت خبرې مه کوئ دا ملائک په دغه ټیم کې په دې باندې امین وایي او وایي کله نه کله داسې هم شوي دي چې چا باندې چې ځنکدنې په هغه یې سلام هم اچولی او هغه ورته وعلیکم السلام یا په خوله یا په اشاره سر وړقئ سترګې وړقئ ګوته وړقئ خو دا خواته خلک دې نه پوهېږي او داسې هم کېږي چې په خوله یې ووایي خو اکثر د خولې وویلو هغه طاقت په هغه کې نه وي
او ځکه هغه شیخ اسلام ابن تیمیه رحمه الله وی چې د بعضو نه ما اورېدلي ځنې کېدل په وخت کې اهلا وسهلا مرحبا بهذه الوجوه په خیر هغې ښکلي مخونه راځي کښېنئ دلته ما وی اورېدلي او ما ته یو ملګري خبره کوله عالم دی په پاکستان کې وی زما د مور چې ځنکدنو او زه سره پخوا کې ناست وم او ما هغې له تلقین ورکو د توحید د کلمې او دا مې ورته ویل چې په الله باندې ښه ګمان ساته ته په یو داسې رب پسې ورځي چې هغه مهربانه رب دی مهربانه بادشاه دی هغه به دې وبخ وی ما ته ویل چې بچې دغه دې ولاړ دي وی دا وی ما په خپله دغه نه وی اورېدلي خپلې مور نه مې واورېد هغې راته ویل چې دغه دې ولاړ دي دلیل دی په دې باندې چې دا ملایک چې کوم راکوزېږي دوی ته ښکاره کېږي امام ابن قیم رحمه الله وی ما ته زما شیخ ویل یعنې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی هغه ما ته دا خبره کړې وه چې داسې په کوم شوي دي چې هغه پې سلام واچوي دی ورته وعلیکم سلام ووایي به ورته وایي راشي دلته کښېنه زه ورته هم وښوي دلته کښېنه او واضح دلیل دی په دې باندې په قرآن کې فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون الله موږ ته نږدې یعنې موږ ملایک درلېږلي ولكن لا تبصرون خو تاسو ته نه ښکاري هغه ته ښکاري نو دا دلیل دی په دې باندې چې په چا باندې ځنکدني حاصل د خبرې هم دا شو چې د چا ځنکدني دی ملایک یې او ملایکو سره خبرې هم کوي یا زیری د جنت ورکوي یا زیری د جهنم ورکوي او داسې په کوم شوي دي چې دا سړی ورسره خبرې وکړي والله اعلم